ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباد نکړم د بسم الله الرحمن الرحیم. ختیځ زون کې د زلزلې له امله چې ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه یې اړولي وو، په کور دننه او بهر یې پراخه خواشیني خپره کړې وه. دود منظور خیریه بنسټ د کونړ زلزلې له امله خواشینی دی او له دوی سره په غم کې ځان شریک بولي. د شهیدانو ته جنت الفردوس، ټپیانو ته عاجله شفا او پیوازانو ته صبر جمیل غواړي او د باقي غمونو څخه یې په امان غواړي. دود منظور خیریه بنسټ هم د کونړ زلزله ځپلو سره مرستې کړي دي. دا چې په دغه مرستو کې څه شامل دي له مسؤلینو یې اورو، تر پایه ملتیا وکړئ، له موږ سره اوسئ. موږ تقریبا مختلفه نوعه دوایي چې تقریبا 50 کارتن وشو موږ د کونړ سیطاني ریاست ته وسپارل د هغو زخمیانو او هغو مریضانو لپاره چې په زلزله کې متضرر شوي وو د هغې په خاطر موږ ریاست ته وسپارل او څه نغدي مرسته چې موږ پیدا کړې وه هغه مو هم په خپل لاس باندې خپلو مریضانو ته ورکړل او د هغو خلکو اطمینان او ډاډ په خاطر باندې چې هغوی مطمئن شي چې دا ستا د دې مرسته موږ په خپل لاس او په خپل ځای ته په خپل وخت سره رسوو. موږ سره د دوبۍ نه نورو خارجي هېوادونو نه داخل کې خلکو مطلب که غریبو که مالدارو خپل وس مطابق مرسته مو سره کړې ده. کورودانۍ ورته وایو الله دې د دوی په ښه راولي، الله دې د دې مصیبتونو نه د نورو افغانانو مسلمانانو سره لیدونکو ته دا پیغام لرم چې چا څومره وس کېږي دغه زلزله ځپلو سره چې مرسته وکړي او که تر اوسه چې کومه مرسته مونږ کړې ده هغه ناچیزه مرسته ده د دې خلکو په باره کې، خو دا دومره چې افغانیت او اسلامیت یو ثبوت دی چې د خلکو تسلیت په خاطر باندې مونږ دغه شی دوی ته وسپاره، د دوی تسلی په خاطر او د دوی د هماهنګۍ په خاطر باندې یعنې موږ دوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو. زمونږ او د دوی مثال داسې لکه یو جسد، که په بدن کې په یو ځای باندې درد وي ټول بدن ورسره نارامه وي. نو موږ د دوی د تسلیت په خاطر باندې دوی له بیا هم تسلي ورکوو، ډاډ ورکوو چې چېرته نورې مرستې موږ سره وشو هم داسې بې لاس په لاس په خپل وخت او زمان سره تسلیموو ورسوو. ډېره مننه سلامت چې موږ ته وخت راکړه. ښه وخت راکړه. مننه ټوله مننه ډېره ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی تاکي سکون تاکي آرام د زړګي لیدلی لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تارا معلوم کړه خپل پردي ټکي په ټکي ګوره تارا معلوم کړه خپل پردي ټکي په ټکي ګوره ځینې خوشحال ځینې په غم مې کړې سلګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه
وربادین د ټولو سلامونه باندې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول تاسو راتګ نه مننه کوم. ما نوم ډاکټر شبیل احمد دی، د عامې روغتیا د کنړ معاون، او موږ په ولایتي روغتون کې ډېر زیات خدمات وړاندې کړي. اوله شپې نه تر اوسه پورې څومره مریضان راغلي هغه هم خدمات ورته کړي دي، او کوم چې مریضان چې هلته کور شوي دي هغه هم لېږلي بېرته واپس کورونو ته، او کوم مریضان چې هغه د زیات دا وایي ته وخي مریضان دي، سیریس مریضان دي، هغه هم کنړ هغه ته ننګرهار سنګلي روغتون ته لېږلي دي. نو موږ د خپله د روزمره صاحب نظري سره څو دقیقې زلزله کېږي، ټکانونه پیدا کېږي، نو وخت په وخت مریضان راځي هم ولایتي روغتون ته، او هم چې وخي مریضان هغه بیا نو نور هلته درېدل د درې مخې کې د مزار درې مخې هلته کمرې جوړ شوي، هلته مریضان سره هلته تداوي کېږي. او د زیات وخي او زیات سیریس مریضان هغه بیا په ننګرهار ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. د لومړۍ شپې زلزلې وروسته تر دې دمه څومره مریضان ستاسو کنړ ولایتي روغتون ته راغلي او نورو ځایونو ته لېږلي؟ دلته خو مریضانو ډېر زیات راغلي دي. هغه به د دې ارقام به هغه سنځي روغتون د ولایتي روغتون ته معلومات دي. په اوله شپه به یې تقریبا 200 مریضان راغلي تقریبا. نور اکثره د ننګرهار ته په هغه کې تیارون لارې نه ننګرهار ته حضري روغتون ته، او نورو ته دلته د هغه کې بیل کې هم یو صحنه جوړه کړې شوې ده، او اکثره په تیاره کې امکاني کې هلته سټیبلایزېږي، او کوم مریضان چې هلته تداوي غواړي هغه تداوي کېږي، او شریک مریضان دي ننګرهار دی حضري روغتون ته. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. په دغه شفاخانه کې یا په دغه روغتون کې څومره تجربات مریضان ته کوي په ورځ کې دوه درې ځلې؟ نو دلته خو چې څونه مریضان راځي، شفاخانه خو چې شاید ځای ده چې هلته هر څوک راشي، هر مریض راشي هغه ته نه چلی. که ډاکټر په ډوډۍ باندې شروع کړي هم جګي به ډوډۍ پرېږدي، مریض به تداوي کېږي. دا د اصول دي شفاخانې دي. نو دلته څونه مریضان راځي، دروازه مخ خلاصه ده او تداوي کوي، څونه وسې کړي، او ټول د امکانات دوی نه نه درېږي. او چې کوم مخکې مې ذکر وکړ چې کوم سیریس مریضان دي هغه به ننګرهار ته لېږل کېږي او نور بل ته کور کېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. درملو کمبود سره خو به نه وي مخکې د څومره درمل تاسو لرئ، یا چې نور خیریه بنسټونو رالېږلي را نه وي رالېږلي؟ او د خدای په فضل د دې خیریه بنسټونو دا لکه دا اوس د کسانو دوستانو دوی راوړله، نو نور مشرات هم کوشش کوي چې هم راوړي ده، هم په لارې کې ځینې او راوړي، او د ضرورت زیات ځکه ده چې د زلزله په سوي نه ده، ټکانونه اوس هم کېږي او مریضان اوس هم را روان دي. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم چې موږ ته وخت راکړه. په وروستیو کې لیدونکو ته پیغام لرئ؟ د ټولو دغه ته د خیریه بنسټونو ته، د نورو ته د امید او هیله ده چې بس دا یو الهي آفت ته راغلی ده د مسلمانانو باندې، د غریبو بېچاره خلکو باندې څونه وس کېږي د بس بسپنه وصول وکړي، د خلکو سره همکاري وکړي، که هغه نغدي یا که هغه دوایي، که د خیمو په برخه کې، نور د کور د ضرورت په برخه کې، ځکه داسې مریضان راغلي دي چې هغه سرپناه نه لري، خیمه نه لري، هغه راغلي ساحونه را روان دي. نو غوښتنه مې ټولو نه ده، دغه نړیوالو دوستانو نه، د نورو د اسلامي هېوادونو نه، نورو بشر دوستانو نه هیله امید ده، او ټول په دې ننګرهار نور ولایتونو کې اوسېږي، چا وس او توان نه کېږي، نو هغه دې خپل دغه بسپنه نه درېږي او د خلکو سره همکاري او کومک وکړي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. شکر. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه، تاکي خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه، تاکي خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه، پکار مې نه دی د خانانو د خانۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه، ورباندې نه کړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه.
سر کې ډېر مې یادېږي د شپون کې او د شپېلۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ